شتمن خلک یو راز لري. دوی له نورو خلکو زیات کار نه کوي، بلکې خپل وخت په داسې طریقو تنظیموي چې اکثره خلکو ته عجیبه ښکاري. که غواړې خپل وخت ښه مدیریت کړې، نو په دې ویډیو کې دا 6 ناشنا لارې درته ښیم چې خپل وخت پرې کولی سي ښه مدیریت کړې. اول، تل هر چاته مه حاضرېږه. بریالي خلک هر وخت هر چاته حاضر نه وي. که ته تل هر چاته حاضر یې، نو هیڅوک به درته درناوی ونه کړي. څېړنې ښیي چې هغه کسان چې خپل وخت ساتي ډېر ارزښتناکه او مؤثره ښکاري. په یاد ولره، که تل حاضر یې، ته یوازې ځواب ورکوونکی یې. که حدود لرې، نو بیا ته رهبر یې. دویم، د اونۍ په پیل کې پلان جوړ کړه. بریالي خلک د اونۍ له پیل مخکې خپله ستراتیژي ټاکي. که هره ورځ یوازې ستونزو ته غبرګون وښیې، نو ټوله اونۍ دې له کنټروله وځي. هره یکشنبې شپه دا کار وکړه. د اونۍ مهم کارونه ولیکه. هرې ورځې ته هدف وټاکه. کله چې مخکې پلان ولرې، نور یوازې غبرګون نه ښیې، بلکې کنټرول ستا په لاس کې دی. دریم، روغتیا انتخاب نه، بلکې ضرورت دی. که غواړې ډیر تولیدي واوسې، نو روغتیا ته جدي پام وکړه. بریالي خلک خپل ورزش، خوب او خوړو ته وخت ورکوي. دا د کار مخالفت نه دی، بلکې کار لا پیاوړی کوي. که ځان ښه احساس نه کړې، پریکړې دې خرابېږي. تمرکز دې له لاسه وځي. اعتماد دې ټیټېږي. نو روغتیا د بریا بنسټ دی په اصل کې. څلورم، خپل مهالویش د پانګې په څیر وګڼه. بریالي خلک خپل وخت لکه پیسې ګڼي. له ځان څخه وپوښته، که دا وخت پیسې وای، آیا دلته به مې مصرف کړی وای؟ هغه کارونه چې ګټه نه لري، یا یې بل چاته وسپاره یا یې ختم کړه. بیخي یې له منځه یوسه. پنځم، په ژوند کې بیاکتنه او سمون. بریالي خلک یوازې کار نه کوي، بلکې خپل کار ارزوي. هره ورځ 15 دقیقې وخت ونیسه. څه ښه وو، څه خراب وو، سبا څه بدلون راوړم. څېړنې ښیي چې دا کار تولید 23% زیاتوي په خپل ژوند کې. شپږم، د ژوند تمرکز وخت وساته. بریالي خلک د تمرکز ځانګړی وخت لري. په دې وخت کې حتما موبایل بند کړه. ایمیل مه ګورئ. هیڅ مزاحمت مه پرېږدئ چې تاسې ته وسي. په اصل کې یو مزاحمت کولی شي 23 دقیقې ستاسې وخت ضایع کړي. نو دا وخت باید مقدس وي. بریالي خلک د بوختیاو لپاره پیسې نه اخلي، بلکې د فکر او د زحمتونو د ترلاسه کولو لپاره پیسې مصرفوي.